د قرآن کریم د 13 سپارې 14 سورت سورۃ الضحى سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 11 آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قسم دی په ساشت یعنی د ورځې په رڼا باندې او قسم دی په شپه هغه وخت چې تیاره سي یعنی توره شپه سي. نه یې پرېښي ته رب ستا او نه یې ناراضه کړي یعنی خفه کړي یې ته ای محمد صلی الله علیه وسلم لکه کفار چې وایي. او خامخا آخرت بهتره دی تعالی محمد صلی الله علیه وسلم تر دې دنیا. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. او ډیر ژر بدر کې تا ته ای محمد صلی الله علیه وسلم رب ستا یوه لویه برخه په آخرت کښې نو راضي به سې ته. آیا نوې پیدا کړي الله جل جلاله ته ای محمد صلی الله علیه وسلم یتیم بیا یې ځای درکړي د فنا او پیدا یې کړې ته چې نه پوهېدلې بیا یې هدایت لاره در وښول یعنې د اسلام او شریعت لار. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. او پیدا یې کړې ته فقیر یعنی مسکین بیا یې غني کړلې نو پر یتیم سختی مه کوه. او هغه څوک چې سوال کوي یعنی سوالګر او محتاج وي نو مه یې ترټه او بیا د خپل رب نعمت بیانوه و خلکو ته.